سلامونه قدرمنو زده کوونکو، په دې هیله چې روغ جوړ خوشحاله او د عافیت جامې به مو پر تن وي. زه ستاسو ښوونکی احمد ریدی هاشمي یم. هو، له نن نه به پیلیږي د ګرافیکس اکاډمي درسونه. نو راځئ چې پیل یې کړو. alright welcome back. یو ځل بیا ښه راغلاست. غواړم په دې ویډیو کې په یو څو مهمو موضوعاتو باندې بحث وکړم. اول دا دی چې د ګرافیک ډیزاین زده کړې بینیفټس څه شی دي یا ګټې څه شی دي. وګورئ که چیرې یو څوک ګرافیک ډیزاین زده کوي، اوله ګټه خو یې دا ده چې تاسو کولی شئ په هره اداره کې چې مثلا مارکیټینګ اعلاناتو ته ضرورت لري، تاسو اپلای وکړئ او دنده ترلاسه کړئ. دومه ګټه یې دا ده چې تاسو وخت پسې محدودیږئ نه، یعنې تاسو کولی شئ له خپل وخت څخه په استفادې ډیر څه لاسته راوړئ. فور ایگزامپل ته یو ډیزاینر یې، یو کمپنۍ ده، هغه تا ته اپلای کوي، ستا کاري نمونې ګوري، تا ته د لوګو سفارش کوي، تا ته د پوسټر ډیزاین سفارښتنه کوي، تا ته وایي چې وروره ما ته یو موشن ګرافیک پکار ده، دا دومره ډیوریشن یې وي، په څو یې راته جوړوي. خو ته همغه معیار ته په کتو سره له هغو سره ډیل کوي. ګټه یې دا ده چې مثلا په مادي لحاظ باندې ته کولی شي یو ښه انکم سورس له دې نه ولرې، له دې مسلک نه. دوم باز دا دی چې مثلا د دې مسلک د زده کړې لپاره تاسو ته څه رقم کمپیوټر پکار ده. وګورئ دا هم ستاسو بجټ پورې تړاو لري. که چیرې تاسو سره ښه بجټ وي، تاسو کولی شئ چې مثلا های ریزولوشن کمپیوټر ځان ته واخلئ، په ښه کیفیت باندې چې ښه ریم ولري، ښه ګرافیک کارډ ولري، ښه ایس ایس ډي ولري. خو زموږ ځینې داسې ورونه هم شته دي چې اقتصادي مشکلات یې زیات دي او نشي کولی چې یو ښه قوي کمپیوټر ځان ته واخیستلی شي. اول به تاسو ته ووایم چې لپټاپ یا ډسکټاپ، ما شخصي نظر دا دی که چیرې تاسو له لپټاپ پر ځای ډسکټاپ وکاروئ نو دا به ډیره ښه وي. اوس راځم هغه ورونو ته پیشنهاد کوم چې مثلا تاسو سره باید څومره په کوم لیول کې کمپیوټر وي تاسو وکولی شئ ګرافیک ډیزاین زده کړئ. اول دا چې کوشش وکړئ چې مثلا ستاسو کمپیوټر ورک سټیشن وي. اوس دومره قیمته شوي نه دي، یعنې کولی شئ چې مثلا له اووم جنریشن نه یې واخلئ، څومره چې پورته تلای شي. ورک سټیشن پی سي واخلئ، کم سے کم یو 16 جی بي ریم ولري او یو 4 جی بي ډیډیکیټ ګرافیک کارډ ولري چې مکمل زه فکر کوم یو 15-20 زره افغانۍ دغومره یو څه جوړوي چې تاسو وکولی شئ یو کمپیوټر سیټ اپ ځان ته جوړ کړي. دوم پوینټ څه شی دی؟ دوم پوینټ دا دی پریکټس. وګورئ دا داسې یو مسلک دی که چیرې تاسو نن یو ټوټوریل ګورئ په خپله ژبه کې، یو درس ګورئ، نو تاسو باید په همغه باندې تقریبا کم سے کم یو نیم ساعت پریکټس باید پرې وکړئ. ځکه پریکټس که مو ونه کړه بیا درنه هر څه پاته کیږي. پاته کیږي دا معنا چې مثلا نن د یو درس وویلې، په هغه د پریکټس ونه کړه، سبا درنه پاته شو یا نه درنه هیر شو. نو هڅه دا وکړئ چې کوم درس تاسو ته زه د ګرافیکس اکاډمي یوټیوب چینل له لارې اپلوډوم او تاسو ته یې درښیم، کوشش وکړئ په هغه باندې هره ورځ پریکټس وکړئ. داسې مه کوئ چې مثلا کوم شی چې زه جوړوم سیم ټو سیم هغه شی تاسو هم جوړ کړئ. هڅه دا وکړئ چې ډفرنټ متفاوت شیان جوړ کړئ او بیا یې ما سره په یوټیوب چینل په کومنټ کې یا همچنان د فیسبوک پاڼې په کومنټ کې یا په مسنجر کې ما سره شریک کړئ چې زه وګورم چې تاسو تر کومه کچې پورې کار زده کړی دی او کار کوئ. نو دغه یو څه موضوعات ول چې ما غوښت تاسو سره یې شریک کړم. انشاءالله د همدې میاشتې اکتوبر میاشتې کې موږ کلاسونه پیل کړي دي او زه شخصا ډیر وخت مې ورکړی، ګرچې لږ څه موده مخکې زه لږ څه مصروفیتونه زما ول، خو اوس هغو ته مې یو منظم سکیجول جوړ کړی دی. نو غواړم چې تاسو ته په اسانه روانه پښتو ژبه باندې کلاسونه ریکارډ کړم. نو د همدې اکتوبر میاشتې څخه به زموږ درسونه پیلیږي او تاسو به انشاءالله سي تعقیبوئ. او یوه غوښتنه زما له تاسو څخه بیا هم په پای کې دا ده چې زموږ دا ویډیو څومره تاسو کولی شئ خپلو دوستانو سره یې شریکه کړئ. ځکه ما په دا یوه میاشت کې وکتل، مال وګورم زه دا زموږ د افغانانو د پښتنو مینه لیوالتیا څومره ده، یعنې تر کومه حده پورې دوی کولی شي سپورټ وکړي. بیا هم زه د اکثرو ورونو له سپورټ څخه راضي وم، خو زما هدف دا دی، زما هدف دې کې نه دا نشته دی چې تاسو راواخلئ ما سپورټ کړئ. زما هدف دا دی چې هغه ورور چې
اوس مهال په کور کې ناست ده، کار وظیفه نه لري، کوم مهارت نه لري، هغو ته تاسو دا لینکونه ولیږئ، ویډیوګانې ورسره شریک کړئ تر څو هغوی هم راشي او دلته یو څه زده کړي او انشاءالله په راتلونکي کې په خپلو پښو ودرېږي. نو انشاءالله نیکسټ ویډیو کې سره ګورو ډېر ژر. نو غوښتنه مې بیا هم له تاسو څخه دا ده چې زما یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او خپلو دوستانو سره یې همچنان شریک کړئ. مینه او درناوی.